د ښځو د سیاسي بهیر ائتلاف وایي د هیواد ټول وګړي سوله غواړي. یاد ائتلاف د یو خبري کانفرانس په ترڅ کې د جګړې له ښکېلو لورو څخه غوښتل چې جګړه د حل لاره نه ده، باید ژر تر ژره سوله وکړي. د یاد ائتلاف غړي وایي ټول هیوادوال د سولې تږي دي او یو باثباته او امن افغانستان غواړي. د دوی په خبره نږدې 500,000 کسانو د خپلو لاسلیکونو په وسیله د جګړې له دواړو خواوو غوښتي دي چې جګړه دې ودروي او سوله دې وکړي. ائتلاف مشارکت زنان در روند صلح با همکاری مؤسسه کوردین کمپاین جمع‌آوری امضا را در حمایت از روند صلح افغانستان در سطح کشور راه اندازی کرده است. شهروندان افغانستان، شهروندان از اقشار مختلف از سراسر کشور در این حرکت صلح‌خواهانه اشتراک نمودند. په هیواد کې وروستیو ناامنیو او جګړو افغان میرمنې اندېښمنې کړي دي. دوی وایي نه یوازې جګړې زور اخیستی دی، بلکې د سولې په خبرو کې هم هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي. دوی په ښکېلو لورو غږ کوي چې د جنگ پر ځای دی د سولې لار خپله کړي. طی روزها، هفته‌ها و ماه‌های گذشته ما شاهد افزایش حملات طالبان و سایر شورشیان در سراسر کشور بوده. روند صلح هم تا حد کند و در جهت نامعلوم روان است. از زمان آغاز مذاکرات صلح در ماه سپتامبر سال 2012 میلادی هیچ پیشرفتی ما ندیده ایم و هیچ پیشرفتی در این زمینه صورت نگرفته است، مگر کسانی که میخواهند که مردم افغانستان فریب بدن و از صلح دیگه چیز جور بکنن و هر روز کشتار جنگ در افغانستان جاری بکنن. من متیقن هستم که این موفقیت نیست، این پیروزی نیست و این رسیدن با آرزوهایشان نیست. خو د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله وویل چې جګړه د حل لاره نه ده. حکومت هڅه کوي چې د خبرو له لارې یو جرجاړي ته ورسیږي. د هیله وښوده چې د سولې لپاره فرصتونه شته. عبدالله زیاته کړه چې داسې سولې د راوستو لپاره هڅه کوي چې د ټولو افغانانو حقوق پکې خوندي وي. من اطمینان میتونم به شما انشالله که ما با موقعیت، با اراده متین، با عزم متین به خاطر رسیدن به صلح، با قبولی که صلح طبعا ایجابات خود داره، از هر دو طرف ایجاب جورآمد میکنه، ایجاب مسامحه میکنه، در بسیاری موارد با اینمی روحیه در رجوع میره. د هیواد روان امنیتي وضعیت ډیری عام افغانان اندېښمن کړي دي. دوی د جګړې په ښکېلو لورو نیوکه کوي چې د سولې خبرو پر ځای جګړې ته زور ورکړی، چې د چارې د ډیریو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی.